بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ورونو، درس رياض الصالحين باب الإخلاص دی. باب الإخلاص او احضار د نیت په ټولو عملونو کې دا ضروري دی. الله تعالی فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وذلك دين القيم. الله تعالی په دې آیت کې فرمایي چې دوی ته امر نه دی کړی شوی مګر په دې معنی شوی دی ورته چې دوی عبادت وکړي د الله تعالی په اخلاص باندې، او دوی مایل د باطل نه حق ته او دوی منځونه ادا کړي او زکاتونه ورکړي او همدغه قایم او همدغه صحیح دین دی. یعنی اخلاص پکې ډیر مهم دی دین کې. په دې کې حدیث ډیر راغلي دي، موږ صرف یو یا دوه حدیث د دین الو. د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ روایت دی، هغه فرمایي چې قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه. دی حدیث کې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي چې ټول او ثواب او د اجر درمدار چې دی هغه په نیت باندې دی. یعنی په نیت باندې الله تعالی انسان ته اجر ورکوي، ثواب ورکوي. د چا نیت چې دی چې هغه ملک پریږدي او لاړ شي او هجرت وکړي د دنیا د پاره، نو الله تعالی به هغه ته دنیا ورکړي. او که چا د هجرت د دې د پاره کړی چې ښځه په نکاح کې د ښځې په ملک یا د غریبۍ د وجې نه یا د نور مشکلاتو د وجې نه هلته ښځه ورته نه پیدا کېږي، نو دا خپل ځای یا ملک یا کوم ځای کې چې اوسېږي هغه د په دې نیت باندې پرېږدي چې ښځه وکړي، نو الله تعالی به هغه ته ښځه په قسمت کې او په نصیب به یې کړي. او د چا هجرت چې د الله او د الله د رسول دپاره د علم دپاره هجرت وکړي، د دین د خورولو دپاره هجرت وکړي، هغه ملک کې د دینی احکامات چې هغه نشي ادا کولی بل ملک ته لاړ شي، نو هغې هجرت چې دی هغه د الله او د الله د رسول دپاره الله تعالی به د هغې اجر او ثواب په آخرت کې ورته ورکړي. نو آخر د حدیث کې فرمایي چې دغه هغه عمده او غټ غټ شیان درې ذکر کړه. نور فهجرته الی ما هاجر الیه، هجرت د وطن پرېښودل د هغه څه دپاره دي چې د هغې دپاره هجرت کړی او د په دې نیتونو باندې یوازې الله تعالی پوهېږي. نو حدیث مفهوم دا دی، خلاصه دا ده چې هر عوامل چې موږ او تاسې کوو نو هغه په نیت باندې الله تعالی موږ ته او تاسو ته ثواب درکوي. فرضاً که یو سړی ډوډۍ او طعام او خوراک او صحت د دې دپاره وکړي چې زما جسم قوي، چې زه نیک کارونه وکړم، د خلکو خدمت وکړم، زما بدن قوي، خلکو ته منډه ووهم، نو الله تعالی به په دغې ډوډۍ خوړلو باندې دغه مستحبات کارونه چې علما وایي چې دا به الله تعالی دته په عبادت کې حساب کړي، یا زه د الله عبادت کوم چې جسم قوي. او همدارنګه که څوک یو سړی صدقات کوي، خیرات کوي، ښکارا ظاهرا د دې دپاره چې دا خو غریبانو سره مرسته کوي، فقیرانو سره مرسته کوي، خو په باطن کې په نیت باندې د الله تعالی د هغې پوهېږي. که نیت کې دی چې زه شهرت هم پیدا کړم او زه مشهور شم، نو د هغې په دغه نیت باندې به ورته الله تعالی په هغې باندې دغه ورکوي، شهرت به دا پیدا کړي، خو هغه اجر او ثواب چې دی هغه د هغې نشته دی. په ورځ د قیامت باندې به بیا الله تعالی د دې نه پوښتنه کوي. نو په دې کې نور احادیث ډیر دي. موږ به یو حدیث بل والو، د ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله سلام وايي، فرمایي چې الله تعالی چې دی نه ګوري ستاسې جسمونو ته ستاسې نه ګوري چې څوک ډیر غټ دی، څوک ډیر قوي دی، څوک ډیر ښایسته دی، څوک ضعیفه دی، ولا الی صورکم، او نه ستاسې شکلونو ته ګوري،
چې څوک بدرنګ دی، څوک تور دی، څوک وړوکی دی، څوک غټ دی، څوک معذور دی. ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، لیکن الله تعالی ستاسو زړونو ته ګوري او اعمالو ته ګوري. ځکه چې زړه کې یو شی راشي هغه عکس العمل ښیي، هغه به تکیه زړه کې که سړی فاسد هغه د فساد خواته ځي، که زړه کې اصلاحي کوشش دا کوي چې هغه وکړي او که ویم نه کړي نو الله تعالی په هغې باندې اجر ورته ورکوي. نو ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، ستاسو زړونو ته ګوري، ستاسو په نیت باندې تاسو ته ثواب درکوي او ستاسو عملونو ته ګوري. نو اسلام د عمل دین دی، عملی دین دی. دا د تمناو یا د خواهشاتو او یا د صرف د ویلو د دین نه دی چې یو سړی وایي زه داسې ښه سړی یم، ما داسې کړي داسې کړي دي، عمل کې هېڅ شی هم نه وي. نو چې عملي شی نه یې کړی هغه د الله تعالی په نزد کې هغه دین نه قبلیږي. هغې سره عمل ضرور دی او هغې سره اخلاص نیت ضرور دی. نو الله تعالی دی اول ما ته بیا تاسو ته د عمل توفیق راکړي. الله تعالی دې زموږ نیتونه صفا کړي، الله تعالی زموږ نیتونه مخلص کړي، الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دنیا او آخرت باندې کامیابي په نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.